نوم مې سلطان محمود حیران دی د کابل د ټیم یو تن غړی یم. دا لوبه خو مو درته وویل چې د دوو ټیمو ته مابین لوبه ده. پایل یې د یوې خوا چې هر چا شروع کړله کوم هغه نشته کې داسې معیار چې یو ټاس اچول کېږي یا بل کوم هغه دی کې هر چا چې شروع کړله د هغو نه شروع کېږي او که 20 نفره یوې خوا ته وي 20 نفره بلې خوا ته کېږي که 10 یوې خوا ته وي 10 بلې خوا ته کېږي په همدغه رقم باندې په مخ باندې چې همدغه رقم شروع ده. دا لوبه د موږ عنعنوي او سنتي لوبه ده چې د دوو کلیو ترمنځ باندې تقریبا د 200 کالونو په مخ کې رواج او مروجه ده. د یو د بل کلي موږ لوبه لرو د ژمي په موسم کې او اوس موږ د کابل د ټیم نه دلته راغلي یو د بابا کلي د خلکو سره موږ لوبه لرو. دا لوبې خو موږ ته چې اسلامي امارت موږ اوس تقویه کوي موږ ته په لارو باندې اچولي هر ځای د موږ سره همکاري او همدردي کوه به سرسري وي او رسنیو ته هم پیشنهاد کوي او رسنۍ رسوي. نو د دونه موږ ډېر خوشحاله یو د اسلامي امارت نه مخکې موږ د لوبې درلودلې خو متاسفانه چې په مغه ځای کې وې بیرون ته نه وې وتلې څوک پې باندې خبر نه وو. اوس ښې دي رسنیو ته وتلي دي او ځای د موږ یو هغه کېږي. ځوانانو ته هم پیغام دغه دی چې دا د پلار او د نیکه لوبه ده مقصد چې د پامه یې ونه غورځوي او ویره یې نه کوه او دا په مخ باندې ولاړه شي نورو اولادو ته زه تیپ دپه په دپه باندې پاتې شي او ټول د همدغه نه شی وکړو. غوښتنه همدغه ده چې د موږ سره باید کومک وشي اسلامي امارت باید د موږ سره کومک وکړي د لندو د غشو ځکه د موږ دغه د موږ د کابل ټیم یو څه په واس کې شته دي خو د موږ د اطراف خلک چې دي نه د غشي واس لري او نه د لندې واس لري نو د دغه څخه یو څه مرسته وکړو دا به ډېر ښه کار وي.